د تجوید او قرآن اول استاد قاری شفیع الله مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ترتیب کونکی دین محمد عادل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو د موږ د تجوید مختصر درسونه تر 15 پورې ورسېدل. الحمدلله په زرهاوو بلکې په لکونو مسلمانانو استفاده ترې کړې وه. قدرمندو دوستانو یو ځل به بیا انشاء الله د تجوید درسونه په تفصیل سره شروع کړو. له دغو درسونو نه قاري صاحبان، حافظان او عام مسلمانان ټول استفاده کولی شي، چونکې له اول نه به تفصیل زیات وي خو په اسانه شکل سره به وي انشاء الله. نن اول درس د تجوید تعریف ده. مخکې له درس نه څو خبرې ضروري دي. ولې د تجوید علم ضروري ده؟ قدرمندو دوستانو په قرآن عظیم شان کې الله رب العزت موږ او تاسو ټولو مؤمنانو ته یې امر کړی ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا. تاسو قرآن صفا لولئ، په صفا لوستلو سره. د دغه آیات په تفسیر کې د ترتیل په تفسیر کې علي رضی الله عنه وایي: الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف. ترتیل معنا دا ده ټول حروفونه د قرآن عظیم شان صفا لوستل او د وقفونو پیژندل، دې ته ترتیل وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي: اقرأوا القرآن كما علمتموه او كما قال عليه الصلاة والسلام. تاسو قرآن داسې ووایاسته لکه تاسې ښودل شوی ده. قدرمندو دوستانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له زمانې له وخت نه تر نن وخته پورې ټول امت په دې اتفاق دی چې تجوید علم ډیر ضروري ده. نو په هر مؤمن مسلمان باندې د تجوید علم ډیر ضروري ده. اوس به ان شاء الله په اقسامو او احکامو کې درته راسي. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای الله محبت لري چې قرآن داسې ولوستلی شي لکه څنګه یې نازل کړی. قدرمندو دوستانو ان شاء الله تاسو تجوید درس په غور سره یې واورئ، خپله یې زده کړئ، نور مسلمانانو ته یې ورسوئ. که مو چیرې دا درس زده کړل باور وکړئ ان شاء الله بیا به مو هیڅ کتاب ته ضرورت پیدا نشي د تجوید د تعریف په اړه باندې. ان شاء الله ټول په دې کې ښه په غور سره یې زده کړئ او ورته متوجه سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول درس د تجوید تعریف. د هر علم او فن په شروع کې د څو خبرو پیژندل ضروري ده. هر علم چې کوئ، د حدیث او د فقه هر علم چې کوئ، د هغه علم په سر کې څو خبرې باید یاد وساتئ. د موږ تاسو زده کړه د څه شي ده؟ د علم التجوید ده. نو د علم التجوید په اړه باندې به موږ تاسو دا درې خبرې زده کوو. اوله خبر تعریف د علم التجوید، دویمه خبره موضوع د علم التجوید، دریمه خبره غرض د علم التجوید. یعنې به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړم. بیا به وروسته مرحله کې ارکان د تجوید، اقسام د تجوید او حکم د تجوید. اقسام د تجوید. اول تعریف د علم التجوید. تعریف د علم التجوید هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها. یعنی پیژندل د علم التجوید څه شی ده؟ دا داسې علم ده چې په دې کې بحث کیږي د حروفو د مخرجو او د حروفو د صفات. د علم التجوید پیژندنه. علم التجوید څه شی ده؟ علم التجوید هغه علم ده چې په دې کې د حروفو د صفاتو او د حروفو د مخرجونو بحث پکې کیږي. اسانه یې زده کړئ. دوم موضوع د علم التجوید. موضوع څه شی ده؟ حروف القرآن والفاظ القرآن. موضوع د علم التجوید لکوم حروفونو چې قرآن عظیم شان جوړ ده، دا د علم التجوید موضوع ده. حروف القرآن، قرآن عظیم شان له څونه حروفونو جوړ ده؟ له 9 حروفونو. الف
با تا تر یا پورې. موضوع د علم التجوید حروف الهجا دي. حروف الهجا 26 توري دي. والفاظ القرآن اوس خو پوه شوسته موضوع د علم التجوید څه شی ده؟ حروف الهجا دي. ګورئ حروف الهجا یو حروف الهجائیه المنطوقه او یو حروف الابجدیه المكتوبه. دومره یې زده کړئ. حروف الهجاء المنطوقه او حروف الابجدیه المكتوبه. دومره یې زده کړئ چې بیا ان شاء الله په دوم درس کې به په هغه اړه باندې به په تفصیل سره معلومات درکړم. که موضوع د علم التجوید مو وپېژندله. موضوع د علم التجوید څه شی ده؟ حروف القرآن، یعنی لکوم و حروفونو چې قرآن عظیم شان جوړ ده، دا موضوع د علم التجوید ده چې هغه الف و با تا ثا جیم دغه حروف موږ او تاسو ته راپېژني. د دغو حروفو صفات موږ او تاسو ته راپېژني. دغه حروفو سره له دغو حروفونو سره مو اشنا کوي له کومو حروفونو نه چې قرآن عظیم شان جوړ ده. په دې خو پوه شوسته. دریم غرض د علم التجوید، غرض یعنی مقصود د علم التجوید، یعنی مخه د علم التجوید څه شی ده؟ صون اللسان عن الخطأ في أداء القرآن وقراءة القرآن بالطريقة المسنونة. په وخت د قرآن عظیم شان د تلاوت کې زبه له خطا ساتل. په وخت د تلاوت د قرآن عظیم شان کې کله چې مو قرآن عظیم شان تلاوت کول نو زبه له خطا ساتل او قرآن عظیم شان په مسنونه طریقه باندې تلاوت کول لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کړی. غرض او مخه د علم التجوید څه شی ده؟ غرض، مقصود او مخه د علم التجوید پوه شوسته. په وخت د تلاوت کې زبه له خطا ساتلو، په وخت د تلاوت کې زبه له خطا ساتل او قرآن عظیم شان په مسنونه طریقه باندې تلاوت کول، دا یې مخه او غرض او مقصود د علم التجوید ده. ارکان التجوید څلور دي. ارکان التجوید څو دي؟ څلور. اقسام التجوید څو دي؟ دوه. او حکم د علم التجوید څه شی دا به وروسته. اول ارکان د تجوید څو دي؟ څلور. اول خبر که قلم او کتابچه در سره وي نوټ یې کړئ. ارکان د علم التجوید څو دي؟ څلور. د حروفو مخارج پیژندل. دوم د حروفو صفات پیژندل. دریم د حروفو احکام پیژندل. څلورم د صحیح لوستلو کوشش کول. دا څو خبرې ضروري دي. ګوري ارکان دي، ارکان د علم التجوید دي. د حروفو مخارج پیژندل یعنی د هر حرف مخرج پیژندل دا رکن د علم التجوید ده. الف لکم ځای ادا کیږي، با تا ثا جیم ح تر پای پورې دا حروف لکومو ځایونو ادا کیږي. د حروفو مخارج، ګوري مخارج جمع د مخرج ده. مخرج هغه ځای ته وایي چې هغه حرف ترې راوځي، ځای د وتلو ته وایي. د کوم ځای چې حرف راوځي دې ته مخرج وایي. که مخارج پیژندل ډیر ضروري دي. قدرمندو دوستانو که چیرې مخارج ونه پیژندل سي، یو مثال یې واورئ. علیم که چیرته څوک علیم وایي، ګوري معنا یې غلطه سوله او د مخرجونو پیژندل هم سره ورک سول. علیم څه شي ته وایي؟ پوهه. او علیم دردمن معنا یې غلطه سو. ګوري چونکې علیم وویل، د علیم په ځای مو الف همزه مو ویله علیم. علیم ګوري مخرج دومره ضروري ده پیژندل په هر مؤمن باندې. د حروفو صفات پیژندل چې صفات لازمه دي. د حروفو صفات پیژندل د هر حرف صفت چې لازمه یې ضروري دي او عارضه هم مسلمان باید زده کړي. صفات لازمه مثلا په سورة القریش کې لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف صاد ده كان والصيف دوبي قرمي او كتير يوتسو كويس والسيف ترى معناه يمغلط سوا فدي صفات باندي نو صفات دي طول حروفونو صفات بيزندل صفات بيزندل دا ضروري دي ركن دي تجويد ده دي حروفو صفات بيزندل. صاد کوم صفت لري، سين کوم صفت لري، عين او حاء دا کوم صفتونه لري. ټول حروف الهجاء یعنی صفتونه د حروف الهجاء پیژندل ضروري دي. دلته خو د حروف او مخارج پیژندل ضروري دي اول رکن. دوم رکن د حروف او صفات پیژندل ضروري دي. دریم د حروف او احکام پیژندل ضروري